بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو ته د یو څو خوبونو معلومات درکوم چې هغه خوبونه که تا وکتل نو حتی پام کوه چې ماته یې هم ونه وایې، ځان سره یې وساته. په هغه خوبونو کې خیر شر هیڅ شی نشته، شیطاني خوبونه دي، ویلو یې هیڅ فایده نه کوي او چې هر کله په یادېږي دي هماغه بد خوبونو چې کوم آداب ما ښودلي دي هغه بله ویډیو کې ده. هغه د بد خوبونو آداب څه ده؟ هغه 15 آداب شپږ آداب دي، هغه به عملي کړې پې. اول خوب دا ده چې ته په خوب کې وګورې څوک درپسې منډې وهي یا ته په چا پسې منډې وهې او همداسې خوب راویښ شوې او هغه تا ګیره یا ته هغه ګیره یې وارخطا یې، دومره خوب یعنې نور شی پکې نه او ته نه پوهېږې دا کس څوک ده، نو دا شیطاني خوب ده. دا خوب به چاته نه وایي، ما ته به هم نه وایي، د هېڅ تعبیر نشته، دا د شیطان لوبه، د شیطان ساتیري ده. حدیث شریف کې راځي د شیطان تا سره په خوب کې لوبې کولې، نو دا خوب به چاته نه وایي. دویم خوب په خوب کې ګورې چې یو جګ ځای نه خطا کېږي، یو وارخطا جګېږي، فکر کوې چې یو ځای نه خطا شومه، په دې وخت کې د خوب هم جګېږي. نو دغسې خوب چې ته د یو ځای نه خطا کېږي او رالویږي، لولیږي، خطا کېږي او په دې وخت کې زر راجګېږي، دا هم یا ستا د بدن د حرکت په وجه باندې کېږي چې تدفعتاً انسان خوځېږي، لاس بې رقمي، پښه یې بې رقمي، نو هغه څه وخوځېده به انسان د خوب راویښېږي. په همدې حالت ته یو خوب هم ګورې، په همدې کې راویښېږي. نو دا خوب بیا تعبیر نه لري، دا خوب به چاته نه وایي، هیڅ چاته به نه وایي، حتی ما ته به هم نه وایي، سوال به هم نه کوي چې دا خوب تعبیر ماته راکړه. دریم خوب څه ده؟ هغه احتلام خوبونه دي، یعنې شیطان غولول. څه دا انسانان چې کله ځوان وي، نر او ښځه، هغه دا خوبونه ګوري، شیطان راځي ورته ځان ته ښایسته کړي او غسل پې واجبولو دغسې. نو دا خوبونه هم چاته به نه وایي. څه هر رقم خوب و، څه هر څوک په قواره کې راغی، کله د خپل خور په قواره کې سړي ته راځي، کله د مور په قواره کې راځي، په څېره کې راځي، او کله هم د نو ښو خلکو په څېره کې راځي. نو دا خوبونه هم چاته به نه وایي، دا خوبونه به د ویلو نه دي، دا تعبیر نه لري او دې کې خیر شر نه. بل هغه خوبونه چې هغه بدګماني پیدا کوي. خوب دې ولیده چې یو نیک انسان هغه په بد حالت کې ته ګورې، خوب دې ولیده یو عالم هغه په بد حالت کې ګوري، نو دا خوبونه هم ما ته به هم نه وایي، پوښتنه به بیخي به نه کوې، ځکه دا شیطاني خوب ده او دې کې تعبیر نشته، خیر شر پکې نشته او بدګمانه کېږي به هم نه، او دې خوب ته به هېڅ اهمیت نه ورکوي. که دا خوبونو ته اهمیت ورکړي بیا شیطان خوشحاله کېږي، چې هغه وایي چې دغه د ما د سره دغه شی وښوده ده ته او دی اوس په دې کې خفه شو یا په تشویش شو، مونځ او دس شو، مونځ یې خراب شو، نو بیا همیشه تا ته راځي تا سره لوبې کوي. پنځم، څه ډېر اوږد خوبونه وي. مثلا بعضې خلک ما ته خوب ولیږي واتساپ کې اوږد پیام کېدي، وایس کېدي، اواز کېدي 15 دقیقې 3 دقیقې، دا خوبونه هم تعبیر کېږي نه. اوږده خوبونه چې دي دا د الله تعالی لخوا نه، دا همداسې حدیث نفس وي او مختلف صحنې وي، خصوصا د سهار مانځه وخت کې، د سهار د جګېدو وخت کې چې ته کوم وخت جګېږي دغه وخت کې، نو شیطان غواړي چې تا مصروف وساتي، نو دغه وخت کې هم بې رقم خوبونه او ګډوډ خوبونه ته ګوري. شپږم خوب هغه خوبونه دي چې هغه د تېر شوې ورځې کارونه په خوب کې ګوري. د شپې ته ویده کېږې، سبا پورې ته هغه خوبونه ګورې، هغه مسایل ګورې چې پرون ورځ تا باندې تېر شوی، یو چېرته تلې په قطارو کې درېدلې، هلته ستا نمبر نه رسېدلی، سرګردانه شوې ده، سبا پورې هم دغسې سرګردانې ده په خوب کې ګوري. یا هلته کار د زر کېږي په خوب کې، یا کار د بیخي نه کېږي نه، نو د دې معنا دا نه ده چې ولاخی ته مه ورځه، دا کار دلته نه کېږي، او دا شیطاني خوب ده، دا نفساني خوب ده، دې کې تعبیر نشته، دا هېڅ چاته به هم نه وایي، ما ته به هم نه وایي، نه تعبیر به یې غواړي، نه پوښتنه به چا نه کوي. اووم خوب هغه دا خوب ده چې ته په خوب کې وګورې چې شل سوی یې، پښې دې کار نه کوي، لاس دې بند دي، خبرې نه شي کولی. بعضې خلک وایي چې زه یو ځای کې یم، هر څه زور وهم تلی نه شم، هر څه زور کوم وهم خبرې نه شم کولی، غږ نه شم ایستلی، غږ زما څوک نه اوري. نو دا هم دا خوبونه چې دي چې همدومره مختصر خوب وي، همدومره خوب وي، دا خوبونه هم تعبیر کېږي نه. داسې حالت یې چې ستا لاس پښه دې قات سوي بې رقم او زور پرې راغلي، نو هغه په وجه باندې دا خوبونه ته ګورې، دا خوبونه هم تعبیر نه لري. نو الله تعالی دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته مفید واقع شوي وي او دا ویډیوګانې به ضرور ګورئ. دې نه مخکې چې خپل خوبونه ماته ولېږئ، دا معلومات وګورئ او دا ځان په دې باندې پوه کړئ، بیا خپل خوب ماته ولېږئ. تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.